سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. د قرآن کریم د فهم د پاره منګه س آداب بیانو چې پاغه آدابو کې سلور آداب منګه مفصل بیان کړی دي. اول د ادب اهمیتو، بیا دویم منګه اول ادب ذکر که تصحیح النیت، چې نیت زمونږ د ټولو هغه به د الله رضا وي. دویم ادبو عظمت د قرآن کریم، د قرآن فضیلت او چتواله چې زمونږ زړونو کې د هر څه نه زیات وي. دریم نمبر قبل از درس آداب، چې د درس نه وړاندې څه آدابو په هغې کې اصل موضوع زمونږه طهارتو، چې د دوه قسمه پلیتیو نه، د دوه قسمه نجاستونو نه موږ به ځان پاک ساتو، که هغه ظاهري وي که هغه باطني وي. بیا ورپسې څلورم ادب موږ ذکر کړی پرونی سبق کې، د درسګاه آداب، چې په درسګاه کې دننه موږ کله داخل شو نو د هغې به څه آداب یې هغه موږ مفصل بیان کړی. اوس ننني سبق کې پنځم او آخري ادب دی د پاره د قرآن مجید. بعد از درس آداب، چې کله درس اختتام پذیر شو نو د هغې نه بعد څه آداب دي د هغې بیان به کوو. نو پنځم عنوان د پاره د آدابو څه شو؟ بعد از درس آداب، د درس نه بعد آداب. په دې کې یاد ساتئ چې کله قرآن کریم تاسو واورئ، تاسو په هغې کې یو آیت زده کوئ، څه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کوئ، څه اقوال د صحابه علماو زده کوئ، نو بیا تاسو به د درس د ختمېدو نه بعد دوه اهم کارونه کوئ. اول کار به ستاسو سوي عمل په خپل علم، دویم کار به بیا ستاسو سوي بیان د خپل علم. خو اول به منګه تفصیلی کلام په دې کوو چې عمل به په خپل علم باندې من کوو. دام د قرآن مجید د آدابونه یو اهم ادب دی، چې کلم د قرآن درس واورې په غرض نو ته به اول کوشش دا کې چې هغه ته په خپل عمل کې راولې، چې عمل کې دې کله راوستو نو بیا چې بیانې هم د هغې تاثیر او د خلکو په زړونو باندې وي. او که فرض کا عمل په خپل علمونه کې او هغه ته ډایرک لاړ شي بیان کې، صحیح ده ته به بیانو کې، خو د خلکو زړونو ته به ستا دا خبره دننه نشي. نو دې وجې اول ضروري دا ده چې عمل په خپل علم باندې وکړو. نو اول به زمونږه ټول مفصل کلام به په همدې خبرې وي چې عمل به مونږه په خپل علم باندې کوو. منګه دا سلور آداب چې کم رستو تیر شوي دي دا منګه واورېدو. تصحیح النیت، عظمت د قرآن، قبل از درس آداب، د درسګاه آداب. نو اول به منګه په دې باندې خپل څه کوو؟ عمل به کوو. چې کله موږ په دې عمل وکړو بیا به منګه د دې درس و تدریس د دې بیان نورو خلکو ته وکړو، نو انشاءالله زمونږه د دې خبرو تاثیر به هم د هغې په زړونو باندې غورځي. سورة البقره آیت نمبر 4 لږ تاسو وګورئ. د یهودو یو اصول ذکر کوي د یهودیت، د هغې یو بد خصلت چې هغې به خلکو ته بیان کولو خو خپله به عمل نه کولو. نو الله رب کریم دا په بدۍ سره ذکر که په سورة البقره دویم سورت کې آیت نمبر دی 4. الله د یهودو باره کې فرمایي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون. اتأمرون الناس، آیا تاسو وینا کوئ خلکو ته بالبر په کولو د نیکۍ، چې او خلکو نیکی کوئ، خیرات ورکوئ، زکات ورکوئ، منځونه کوئ، د الله عبادتونه کوئ،
نو تاسو خلکو ته په دې امر کوئ وتنسون انفسکم او حال دا دی چې هیر کړي تاسو خپل ځانونه هم هیر کړي دي خلکو ته د خیرات او صدقات مسلې کوئ د سرسایو مسلې کوئ او خپل ځانونه هم هیر کړي دي خپل تاسو چرم صدقه ونکه خیرات مونکه سرسایه مچاله ورنکه وانتم تتلون الکتاب حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب قرآن هم لولئ د الله کلام هم لولئ تورات هم لولئ انجیل هم لولئ او بیا هم تاسو نه پوهیږئ فلا تعقلون تاسو کې عقل نشته نو دا د یهودیانو الله رب کریم یو بد خصلت ذکر کړ چې هغوی به خلکو ته بیان کولو خو خپله به یې په عمل نه کولو دارنګ سورة الصف لږ وګورئ د منافقانو هم دا یو خباثت سورت دی سورة الصف آیت نمبر دی 2 او 3 یو شپیتم سورت دی سورة الصف آیت نمبر 2 او 3 یا ایها الذین آمنو او هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ لم تقولون ما لا تفعلون ولی تاسو هغه خبرې کوي چې تاسو په عمل نه کوئ تاسو ولې هغه خبرې کوئ هغه کلام کوئ چې تاسو په هغې باندې عمل نه وي کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ډېر لوی سبب د غصې دی په نزد د الله څه شی اندا خبره تقولو چې تاسو څه وایئ ما لا تفعلون هغه چې تاسو په عمل نه کوئ په خولې باندې تش وایئ او په عمل کې هم څه نه وي نو دا الله رب کریم دلته د منافقانو یو خصلت د هغې یو بد خباثت ذکر کوي چې منافقان هم دغه کار وي چې هغې په خولې څه وایي عمل کې به هغه نه ښکاري دې نه علاوه مخکې لاړ شئ همدې پسې بل صورت دی سورة الجمعه آیت نمبر دی د سورة الجمعه 5 نمبر آیت لږ وګورئ دلته الله رب کریم د نصاراو په باره کې دغه ذکر کوي چې نصارا به هم داسې وو چې هغوی به عمل نه کولو سورة الجمعه 2 سورت آیت 5 مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل الذین مثال دغه کسانو حملوا التوراة چې بارک تورات یعنی علم حاصل کړو بنی حمل معنی دا علم حاصلول دا په خپل ځای ان شاء الله وضاحت کوم علم حاصل کو د تورات ثم لم يحملوها بیا بار نه کی غیلرا یعنی عمل پیونه کی په خپل علم باندې نو مثال دغه کسانو چې د تورات علم حاصلولو او بیا پاغي باندې عمل نه کولو یا دا د دې امت سره لګولې شي دا تاسو د نصاراو سرم لګولې شي دا د یهودو سرم لګي نو تورات بار که خو عمل پیونه کوم نو کمثل الحمار پشان د خر دی یحمل اسفارا چې بار کړي دي کتابونو لره یحمل اسفارا چې دا خر څه شی بار کی بوج نو ده هم پشان د خر کتابونه پشا بار کړي دي خو عمل پې نه کوي نو مثال د خر دی نو ګورئ د بې عمله عالم مثال الله رب کریم د سره ذکر کوي د خر سره دوره سخت وعید دی د خلکو لپاره نو چې تاسو وروستو کمې خبرې موریدلی اول لازم کوي دا پزان چې مونږ به په دې باندې څه کوو په دې به مونږ عمل کوو او په دې باندې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شته چې الله رب کریم به د قیامت پر ورځ د بنی آدم نه د دې په باره کې سوال کوي 15 سوالات دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن 5 وی قدم بنشي خوځولې بنی آدم پرز د قیامت خپل رب پنیز تر دې چې داغه نه 15 تپوسونه نی شوي 15 سوالات چې د آدم بابا د بچو نه نی شوي څوک به قدم هم نشي اغسته دا به تاسو نم کیږي دا به مانم کیږي قدم به مونږ نشو اغسته پورز د قیامت تر سوچ زمونږ نه 15 سوالات نی شوي اول عن عمره فيما افناه داغه د عمر په باره کې چې دا عمر دی پس کې فنا کړو پس کې دی تیر کړو
ما تاله 80 کاله 80 کاله 100 کاله 1000 کاله عمر در کړو دا عمر تا پس کې تیر کړو اوس که عمر تا د الله په دین کې تیر کړي د دین اسلام د پاره د قربانیانې ورکړي منډې دی وهلي نو ته به الله ته دا عذر پیش کړي چې الله زما دوره وسو ما کړو او که عمر د تش د دنیا د پاره تیر کړي د دنیا د مال حال ګټلو د پاره نو بیا بم دغه وی چې الله ما عمر په دې کې تیر کړو چې ځان له بنگلې واخلم ځان له گاډي واخلم ځان له بینک بیلنس زیات کړم ستا د دین نه بالکل نا خبرم دویم وعن شبابه او داغه د ځوانۍ په باره کې بیا تپوس کیږي خزا عمر دی دین کې تیر کړو ځواني چې دا یو قیمتي عمري وعن شبابه فيما ابلاه او داغه د ځوانۍ په باره کې چې دا ځواني دی پس کې تیر کړو نو بیا به د ځوانۍ تپوس کوي ځکه دا یو ډیر زیات د عمر بهترینه حصم دغه ده په دې کې منګه د دین اسلام د پاره لوی خدمات هم کولی شو او د دین اسلام منګه ډیر مخالفت هم کولی شو په دې وخت کې انسان ډیر زیات په طاقت کې جوش او جذبه کې نو د دې عمر تپوس بالله رب کریم خامخا کې دا دویم سوال دی نو که ځواني ستا د الله په دین کې تیر شوي نو ته به جواب ورکړي چې یا الله ستا دین د پاره او که ځواني ستا په عیش و عشرت او په نورو فضولیاتو کې تیر شوي نو بیا ته به د الله رب کریم په مخ کې خدای مکه شرمنده ولاړي دریم تپوس بالله کوي و ماله من این اکتسبه د مال په باره کې مال دی د کم ځای نه ګټلی نو که جواب دی ورکه چې یاره دا ما کسب کولو ما به مزدوری کولو زه به یو سرکاري نوکرم هغه حق حلال مزدوري پیسې به مې کور ته وړي نو بیا به الله فرمایي خزا حلال دی پیدا کړي وفیما انفقه او دا دی پس کې خرج کړو دا حلال روپۍ دی بیا پس کې خرج کړو نو د دې باره کې هم تپوس کیږي نو کدا تا په خپل اهل او عیال په بچو داغي په تربیت په کور والو داغي په خوراک سکاک داغي په بیماری نورو مختلفو مراسمو کې تا په ځای لګولي نو جواب بور کی چې حلال مال می دلته لګولو نو ذات سلورم جواب کیم سلورم سوال کیم کامیاب شي او کدا دی بی ځای لګولي الوزولی دی دا پیسې فضول نو بیا به په دې کې مګیریږي او 5 نمبر سوال به د سباره کې کوي و ماذا عمل فيما علم زمون چې کومه موضوع ده و ماذا عمل او څومره عمل څه عمل وکړو تا په هغه چې تا علم حاصل کړو په خپل علم تا څومره عمل وکړو نو د دې په باره کې به الله رب کریم د قیامت پر زمونه پوښتنه کوي چې تاسو قرآن ته ناست وئ زما د پیغمبر احادیثو ته ناست وئ تاسو دا اوریدلی تاسو دا یاد کړي عمل هم پې څومره د دې باره کې به پوښتنه کیږي خامخا نو کوشش به منګه دا کوو چې کوم علم حاصلو د خپل طاقت مطابق چې څومره کولی شو هغه منګه اول په خپل عمل کې راولو بیا بل ته بیان کو نو انشاءالله د هغې اثر به داغي په وجود داغي په زړه باندې غورځي یو بل حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د شب معراج په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مررت لیلة اسری بی باقوام و اذا تیر کړی شم په شپه د معراج په یو قوم باندې تقرض شفاههم بمقاریض من نار چې داغي شونډې په کینچیانو باندې پرې کولې لګیاو فرښتې داغي شونډو باندې کینچیان ایښوي او هغه یې کټ کولو دا کمنګه همداسې د دنیا د خلکو سره ولګو ستا وړاندې یو تن کینچی راوالی او د یو ماشوم یا د یو غټ سړي یا د یو بل کس په دې شونډو باندې دا کینچی کیدي او دا کټ کوي او هغه ورته چغې وي کیفیت به مو سوي لږ اسې ځان سره په دې سوچ وکړي نو رسول الله سلام فرمایي چې دغه رنګ د دې دا شونډې لګیا د کټ کیږي په کینچیانو باندې قلت ما وې من هؤلاء یا جبریل هی جبریل دا څوک دي چې دی له دا شونډې کټ کوي په کینچیانو قال وې جبریل خطباء امتک دا ستا د امت خطیبان دي چې دی به خلکو ته تقریرونه کول په جماعتونو کې په لارو کوڅو کې به بیانونه کول کم خلق الذين يقولون هغه کسان چې ویل باغوي ما هغه څه لا يفعلون چې هغې به نه کول هغه خبرې به خلکو ته کولې چې د هغې به خپله په هغې باندې عمل نه و ویقرؤون کتاب الله او دی به د الله کلام هم لستو د الله کتاب به هم لستو ولا یعملون به او په هغې باندې به عمل هم نه کول نو د دې خلکو چې د الله په کتاب
عمل نه کوي، بیان کوي خو عمل نه کوي، دا حال به د قیامت پر ورځ شونډې بورلا د اور په دې قینچیانو باندې څه کوي؟ کټ کوي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اناس من اهل الجنه، یقینا څه خلق د جنت والونه، ينطلقون الى اناس من اهل النار، روان بشي په طرف دغه خلکو چې هغه جهنمياني. څه خلق به د جنت نه روان شي په طرف دغه خلکو چې هغه جهنمياني، جنت سره به لګېدلې دیوال یا هغه طرف ته به روان شي، جهنميان به وګوري. فیقولون، نو وی بدوی دی جهنميانو ته لما دخلتم النار، څه شي تاسو اور ته دننه کړی جهنميانو؟ فوالله، نو قسم په الله، ما دخلنا الجنة، مون خو جنت ته داخل نکړو الا بما تعلمنا منکم، مگر هغه څه چې مونږ تاسو نه زده کړو. یعنی جهنم کې به د دې هغه ساتیزه وي، عملیان به وي. نو دی به ورته وایي چې تاسو کوم څیز اور ته دننه کړئ، مونږ خو ستاسو په هغه خبرو باندې عمل کولو چې تاسو نه مونږ زده کولو، مونږ خو هغه څیز جنت ته راوستو، تاسو کوم څیز جنت ته بوتلی. فیقولون، نو دوی به ورته وایي انا کنا نقولو، یقینا مونږ به ویل ولا نفعلو، او مونږ به نه کولو، عمل به م نو، مونږ خو به تاسو ته تقریرونه کول، بیانونه به م کول، خو مونږ خپله په دې باندې عمل نو. نو ګورئ چې چا عمل په نو هغه جهنم ته وځي، او چې چا په عمل کو هغه کم ځي ته ځي جنت ته. الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل العالم الذي، مثال د عالم هغه يعلم الناس الخير، چا خلکو ته د خیر مسله کوي، قرآن ورته بیانوي، حدیث بیانوي. وینسا نفسه، او هیر کی خپل ځان، خلکو ته مسلې بیانوي، ځان هیر کړي وي. نو د دې عالم مثال د څه شي دی؟ کمثل السراج، پشان د هغه ډیوې دی، یضیء للناس، چې رڼا کوي د پاره د خلکو، ویحرق نفسه، او خپل ځان سوځوي. ډیوه منګ ولګو، خلکو له رڼا ورکي او ځان وسوځوي. نو د دې عالم مثال هم داسې دی چې خلکو له رڼا ورکي د قرآن او د سنت، خو خپله پې عملونه کې ځان سوکي، ځان وسوځوي. مطلب د هغه عمل لاړ راغی، هیڅ فایدې ورله ورنکه چې د خلکو ته بیان وکړو، عمل یې پې ونکړو. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم، یقینا سخت په عذاب کې به مبتلا وي د خلکو نه پرز د قیامت څوک؟ عالم، یو هغه عالم لم ينفعه علمه، چې هغه له د هغه علم څه فایده نه وي ورکړی. علم یې حاصل کړی خو فایده یې ورله نه ورکړی، عمل یې پې نه و. علم یې د دنیا دپاره استعمالولو، د دنیا د کرسۍ دپاره، د اوټ و نوټ دپاره. نو دی خلکو له الله رب کریم به ډیره سخته سزا ورکوي په ورځ د قیامت. الله تعالی دې موږ ته وساتي. یو بل حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله سلام فرمایي یؤتا بالرجل یوم القیامه، را بوستی شي یو سړی په ورځ د قیامت، فیلقا فی النار، نو او به غورځولی شي دا په اور کې، جهنم کې به وغورځوي. په ورځ د قیامت الله رب کریم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یو سړی به راوستی شي او هغه به اور ته وغورځولی شي. فتندلق اقطاب بطنه، نو دا هغه د خېټې نه به د هغه دا کلمې دا شان په زور سره بهر روزي، لکه ته څه شی راواخلي او هغه ځمکې ته ګزار کړي، هغه وشلېږي دننه چې په هغې کې څه وي هغه یکدم بهر روزي. نو دا سړی چې په ورځ د قیامت اور ته وغورځولی شي، نو خېټه به وشلېږي، دا کلمې به هم دا شان ټوپ کړي. فیدور بها، نو دا به چورلیږي، بیا به دی پاسیږي او چورلیږي به چار چاپیره په دې اور کې. کما یدور الحمار فی الرحا، لکه څنګه چې خر چورلیږي چار چاپیره د ژرندې نه. ژرنده به تاسو پیژنئ، چکي ورته وایي اردو کې. پخوا به خلکو په کلو کې دا استعمالولو، اوبه به یې راوباسلو یا غنم به وړکو، نو چار چاپیره به د هغې نه د خر داسې چورلیده، هغه به یې تاولو. نو دغه رنګ به دا په جهنم کې په شان د خر څه کېږي؟ تاویږي. نو دا سړی به دا دوره په بد حال کې وي. فیجتمع الیه اهل النار، نو جمع بشي دې سړي ته اهل النار، جهنم والا، جهنمیان به دې سړي نه چار چاپیره راغونډ شي.
چې دای څوک راوویشتو جهنم ته چې دوره بد حال کې دی. فیقولون نو به وی دوی یا فلانو مالکا ای فلانیا ګوره فلان ذکر کړ ځکه که نوم د چا ذکر کړو نو هغه سړی به مخصوص په دې کې ذکر و خاص به په هغه سړی به ذکر و. خو حدیث کې الفاظ راوړو یا فلان مطلب دا هر څوک کې دی شي. مالک سدی تعالی چې ته داسې په بد حال کې علم تکو تأمر بالمعروف آیا تا به موږ ته امر نه کولو په هغه کارونو چې شریعت کې وي. موږ ته به دې وی چې مونځ کوه، موږ ته به دې وی زکات ورکو، موږ ته به دې وی خیرات کو، موږ ته به دې وی صدقات ورکو. تا هغه سړی نه تا به موږ ته دا بیانونه نه کول. وتنهى عن المنکر او تا به موږ منع کولو دغه کارونه نه چې هغه خلاف شریعتو. تا به موږ منع کولو د بدو کارونو نه چې تاسو د الله د دین خلاف ورزي مکوئ، د رسول الله سلام د سنتو خلاف ورزي مکوئ. تا به موږ منع کولو. فیقولون دا به اووی بلا بیشکا کنت انز امرو چې ما به تاسو ته امر کولو بالمعروف پاغه کارونو چې شریعت کې بو. د شریعت په کارونو یقینا ما به تاسو ته امر کولو. ما به تاسو ته وی دا نیک کار دی دا وکئ، خیرات ورکئ، صدقات ورکئ، مونځ وکئ، د الله په دین باندې عمل وکئ. یقینا ما به تاسو ته بیانونه کول د دې سیز. ولا آتیه خو ما به خپل راتله نه کو دیتا، ما به په دې باندې عمل نه کولو. تاسو ته به مې وی چې خیرات ورکا، صدقات ورکا، زکات ورکا، خو ما به په خپله دا نه کولو، زما به په عمل نه و. بیا ورته وی وانها عن المنکر او یقینا ما به تاسو منع کولی دغه کارونو نه چې هغه خلاف شریعت کارونو. د خلاف شریعت کارونو نه یقینا ما به تاسو منع کولی. خو وآتیه او ما براتله کولو هغې ته، ما براتله کولو هغې ته، ما به هغه کارونه کولو. نو ګورئ د داسې کس چې هغې نورو ته د خیر مسائل بیانوي، د بدو نه بندوي او خپله پې عمل نه کوي، دوره بد حال بي په ورځ د قیامت چې دا خېټه به وشلیږي او دا کلمې به یې بهر روزي په شان د خر به دې چکرې وي په کوم ځای کې؟ په جهنم کې. الله تعالی دې موږ د دې نه وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به اکثر یو دعا غوښته، دا دعا تاسو هم ځان سره یاد کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کې 4 اشیاء د ځان دپاره غوښته. ښې په غور سره واورئ، کوشش وکئ یاد یې کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا داسې ده اللهم انی اعوذ بک من الاربع، یا الله زه پناه غواړم ستا په امداد د 4 شیزونو نه، د 4 شیزونو نه یا الله ته ما وساتي. من علم لا ينفع، دا هغه علم نه چې هغه فایده مال نه راکوي، یعنی د قیامت دپاره چې ما ته مفید نه وي، یا الله ته هغه علم نه ما وساتي. یا الله هغه علم نه ما وساتي چې د دنیا فواید، د دنیا کرسۍ، د دنیا اوټ و نوټ پکې وي، خو د قیامت او د جنت شوق پکې نه وي. دا یو سیز د داسې علم نه ما وساتي چې هغه فایده نه ورکوي. زمونږ اصل موضوع. بیا دویم ومن قلب لا یخشع، او دا هغه زړه نه چې هغې کې یره نه وي، یا الله هغه زړه نه ما وساتي، هغه زړه ما لرانه کړي چې په هغې کې ستا یره نه وي. یقینا داسې زړه چې د الله یره پکې نه وي، نو دا به سره زیم د انسانانو زړه کې نه راځي. انسان چې ځان ته وایي او بیا مسلمان ځان ته وایي، خامخا د هغه په زړه کې به د الله رب کریم د عذابونو یره وي. دریم نمبر ومن نفس لا تشبع، او د هغه خېټې نه چې هغه ډکېږي نه، چې زه هغه خېټه لګیا یم د کوم په حلالو هغه ډکېږي نه، زه حرامو ته ملا ساچوم. یا الله د داسې خېټې نه ما وساتي. 4 ومن دعاء لا يسمع، او د هغه دعاګانو نه لا يسمع چې هغه اورېدی نه شي، یعنې قبلیږي نه. یا الله د هغه دعاګانو نه ما وساتي چې هغه ستا په دربار کې قبلیږي نه. نو د دې 4 اشیاو نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښته د الله په دربار کې. یو د هغه علم نه چې فایده نه ورکوي، دویم د هغه زړه نه چې هغې کې د الله یره نه وي، دریم د هغه خېټې نه چې هغه په حلالو ډکېږي نه، او 4 د هغه دعاګانو نه چې هغه قبلیږي نه. نو دا دعا یاد کوئ، دا هر وخت د مونځ نه بعد همداسې چې ناستې دا دعا غواړئ، انشاءالله الله رب کریم به مونږ د دې 4 غلطو اشیاو نه الله تعالی به مونږه
بچ کوي. دا زمونږ اول بیان په څه شي باندې عمل په خپل علم. نورم په دې باب کې ګڼ احادیث شته، آیتونه شته، خو انشاءالله دغه وضعیم کافي وي ځکه ټایم هم زمونږ ډېر کم وي، نیمه ګنټه ټایم وي او په دې کې مونږ کوشش کوو چې ډېر بیان تاسو ته وکړو، خو کیږي نه اکثر. نو دا مونږ اول سیز بیان که بعد از درس آداب، چې کله تاسو دا وروسته 15 آداب واورېده نو اوس په دې باندې به مونږ اول څه کوو، په خپله به په دې عمل کوو. ځکه چې مونږ عمل ونه کوو، د قرآن آیتونه تاسو کته، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو واورېده چې سوره په دې کې مونږ ته وعیدات رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی، سورې مونږ یرولیو د جهنم د اور نه، سورې مونږ یرولیو دغه بدو حالاتو نه. د نن زمانې تاسو وګورئ، عالمان تقریبا 100% کې 15% به تاسو ته داسې علما میلاویږي چې د هغې به عمل وي په خپل علم، 95% به تاسو ته داسې میلاویږي چې هغې به عمل نه وي په خپل علم، 15% به تاسو ته داسې میلاویږي چې د هغې به عمل وي په خپل علم. نو کوشش به زمونږ دا وي چې مونږ په هغه علماو کې را نشو چې هغې په خپل علم باندې عمل نه وي. دا یاد ساتئ، دا به صرف عالمانو پورې اوس مختص کوئ نه، دا چې سوره تاسو 15 آداب یا 4 آداب تاسو یې زده کړي دي، تاسو د دې 4 آدابو د پاره د قرآن د دې عالمان یې. سوره آیتونه تاسو ته یادي، 1 2 3 لسی احادیث تاسو ته یادي، تاسو د دې احادیثو علما یې. نو دلته مخاطب تاسو یې، خطاب تاسو ته دی. اول به زه او بیا تاسو په دې خپل علم باندې عمل کوو. موږ به نور خلک په دې کې نه ټارګټ کوو، موږ به نورو ته ګوته نه نیسو، ځان ته به ګوته نیسو، د ځان اصلاح به په دې باندې کوو. دام ګور یاد ساتي، د شیطان د وسوسو نه یو وسوسه ده چې آیت راځي، حدیث راځي، نو دا ته بل باندې فټ کې او خپل ځان ته بهر کې. گویا کې ته دا دعوه کې چې د آیت او د قرآن د احادیثو نه مخکې دا ښه صفات په ما کې او زه خوم او زه پاکوم، نو دا خو کېدی نشي چې د قرآن او د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې یو تن پاک وي. ټیک د وي به ښه صفات به پکې وي، خو غلط صفات به هم په هغه کې ډېر وي. نو زمونږ به کوشش دی چې موږ اول څه وکړو، په خپل د علم باندې موږ عمل وکړو، بیا ورپسې انشاءالله د دې خپل علم بیان چې موږ خلکو ته وکړو، زمونږ زړه کې د الله یره وي او زمونږ زړه کې د قیامت یره وي، د جهنم یره وي، د جنت شوق وي، زمونږ زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت شوق وي. نو چې بیا موږ په دردېدلې زړه سره، په هغه زړه سره چې د الله د خشیت نه ډکي موږ خلکو ته بیان وکړو، نو بیا به تاسو وګورئ چې ستاسو په بیان کې، ستاسو په دې الفاظو کې به څومره تاثیر وي، څومره به اثر وي او خلک به تاسو نه څومره زر زر زده کوي. نو کوشش به اول زمونږ سوي عمل په خپل علم. دا ګورئ ټولو کې ضروري علم دی، دا ټولو کې ضروري بیان دی. کوشش وکړئ که نور تاسو ته یاد وي یا نه وي، خو چې دا خامخا یاد کړئ، دا ځان لا تعویز کوي، غاړې ته واچوئ چې دا تاسو هر وخت یادوئ چې اول به موږ عمل کوو، عمل دی وکړو، پس د هغې نه بیا د دې بیان کول دي. نو زمونږ 15 ادب کې بعد از درس آداب کې مونږ اول سیز بیان که عمل په خپل علم. سبانی سبق کې به انشاءالله بیان مونږ د څه شي کوو، بیان به مونږ کوو د دې بیان د خپل علم. هغه علم چې تا عمل وکړو نو اوس به د دې بیان نورو خلکو ته وکړي، هغه به انشاءالله سبانی سبق کې بیانو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا غواړي خزان له پرونم چا راته دغه شکایت غوندې به ورته ووایو چا وکړه چې یاره د درس نه بعد دعا نه کیږي. نو دعا د قرآن نه پس په جمع سره کول دا خو شریعت کې سره شته دی نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې هغه کړي وي. نو که فرض که هغې کولو نو مونږ به هم کړو، خو زه به هر حال که یو تن ځان له دعا غواړي وغواړي ښه، خو په جمع سره مو غواړي. الله تعالی دې زمونږ نه دا بیان قبول کړي، الله دې مونږ له په دې د عمل توفیق نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.